د غسل اسانه طریقه څنګه ده، مسنون طریقه څنګه ده. د غسل بالکل اسان ترینه طریقه ده، په دې کې هیڅ مشکل نشته دی. بعض خلکو ته د غسل طریقې نه سم بس یو لوی غر جوړ کړی دی، بس دومره ټینشن کې وي چې د غسل دا طریقه به څنګه کوو. نو د غسل طریقه بالکل اسان ترینه ده، په دې کې هیڅ مشکل نشته دی. چې کله تاسو غسل کوئ که نه، فرضي غسل چې کوئ، ای طریقه څنګه ده، بالکل اسانه ده. چې څنګه تاسو غسل لپاره تیار شئ، ځان تیار کړئ، غسل خانې ته لاړ شئ، نو که چېرې بالفرض په بدن باندې څه ګندګي پرته وي که نه، ګندګي به ټول نه اول صفا کوئ. بهتره خبره ده چې ګندګي د ټولو نه مخکې صفا کوئ. ټیک شو؟ بیا به تاسو څه کوئ، بیا به استنجا وکئ. دا اودس چې ورته مونږ وایو، استنجا به وکئ چې څنګه تاسو د مونځ دپاره کوئ، همدغه شان ساده استنجا به وکئ. دې نه پس به بیا څه وکئ، بس ساده طریقې سره دا چرندام اودس ورته صحیح نوم اخلي، خو زموږ خلک عموما اودس دغه استنجا ته وایي. نو چرندام به بیا تاسو وکئ، خو دومره به تاسو وکئ چې چرندام تاسو کوئ که نه، په خوله کې چې تاسو اوبه اچوئ د چرندام دپاره، بس دا معمولي شان د غرغله تاسو وکئ. درې ځل په خوله کې اوبه اچوئ، بس دا به غرغړې وکئ. بیا په پوزه کې چې اوبه اچوئ، نو بس په دې کې لږه مبالغه وکئ. مطلب لاس کې بوبه راواخلي یا په لپه کې بوبه راواخلي، پوزه به پکې کېدي معمولي شان د بیرا کاږئ. ټیک شو؟ ورپسې به لونده ګوته واخئ. که چېرې بالفرض داسې څوک وي، هغوی اکثر وایي چې مونږه کله په پوزه کې اوبه راکاږو که نه، دې سره وایي زما په سر باندې ډېر سخت درد شي. بعضې خلک وایي، یو کس ماته دا ویلي وایي چې کله غسل لپاره زه په پوزه کې اوبه راکاږم، بس بیا مې په سر باندې درد وي، وایي روغ 15 یا 10 منټه بیا زه وایي ناست یم. نو ګورې دونه تکلیفونه نشته دی. اسلام ډېر آسان دین دی، په دې کې هیڅ مشکلات نشته دی. ګورئ یاد وساتئ، په غسل کې په خوله او په پوزه کې اوبه اچول فرض دي، غرغړه فرض نه ده. ګورئ یاد ساتئ، پوزه کې اوبه راکل فرض نه دي، دا سنت دي. په خوله کې اوبه اچول ساده طریقې سره اوبه اچول دا فرض دي، په پوزه کې اوبه اچول فرض نه دي. ساده اوبه اچول سنت دغه دي، فرض دي. او بیا راکل چې دي که نه، پوزه ورسره ترخه کړي، دا بیا سنت دي. نو بهتره دا ده چې غرغله تاسو کوئ او پوزه کې اوبه راکاږئ، معمولي شان دې ترخه کړي، نو فرض باندې عمل وشو، په سنتو باندې عمل وشو. خو که چېرې بالفرض د سنتو د وجې نه تاسو ته تکلیف ملاویږي، بیا خیر دی، دا سنت پرېږدئ، صرف په فرض باندې عمل وکړئ. بس پوزه کې اوبه واچوئ او بس ورپسې لونده ګوته تاسو 3 پیرې ووهئ. بس تاسو امید دی چې انشاءالله دا لونده ګوته چې تاسو په پوزه کې 3 پیرې ووهئ که نه، په سنت عمل شو، په فرض باندې دې سره عمل کېږي. که دا تکلیف وي تاسو ته، صحیح شوه؟ نو څه به کوئ، استنجا چې تاسو وکئ، بیا چرندام کوئ، بس په خوله کې اوبه واچوئ، بهتره چې غرغړه وکئ، په پوزه کې اوبه اچوئ، لږه معمولي ترخه کړئ. ټیک شو؟ دې نه پس به چرندا به تاسو صحیح طریقې سره برابر کړئ. دې نه پس بس په ټول بدن باندې بهتره چې تاسو 3 پیرې اوبه واړوئ، بس غسل ووتو. دې کې بهتره چې تاسو 3 پیرې اوبه اړوئ که نه، چې یو ځل په ټول بدن باندې اوبه راواړئ که نه، بیا په بدن باندې داسې لاس ووهئ، یا صابون که صابون وي بس بیا خو خبره ختمه. که صابون بالفرض نه وي، بس ساده لاس چې په داسې ووهئ که نه، دا دې دپاره چې چېرته اوچ ځای پاتې نه شي. لاس وهلو سره بس اوبه ټول ځای ته په خپله ورسېږي. ټیک شو؟ نو په بدن باندې لاس وهل دا بهتره خبره ده. په نوم کې احتیاطاً ګوته وهل پکار دي، لونده. ټیک شو؟ بس بدن باندې تاسو 3 پیرې اوبه واړولې، بس تاسو غسل ووتو، بس نور پکې دی کې هیڅ نشته دی. بس دا د غسل ساده طریقه ده، دې کې نور څه دي، دومره اسانه طریقه. بس بعضې خلک دومره ټینشن کې چې دې سره اوس مونږ څه وکړو. نو د غسل څه دونه ګرانه طریقه نه ده، بالکل اسانه طریقه ده. ښه